راځم ستاسو د جاب حوالې سره خبرې اوس ظاهره خبره ستاسو خپله یو بله پېژنګلو ده د ادب د حوالې سره د لیک د حوالې سره هغې ته هم راځو چونکې تاسو ما سره کال مخکې راغلي موږ ستاسو د لیک حوالې سره خبرې کړې وي ستاسو د کتابونو حوالې سره موږ خبرې کړې د شعر حوالې سره او ستاسو باقاعده چې کوم سفر دی په د یو پویټ یا د یو شاعر په حیثیت باندې ادیب په حیثیت باندې په هغې موږ خبرې کړې وي خو هغه ټایم ماته یاد شي چې موږ کله ستاسو پرسنل لایف ته لاړلو چې موږ ځای باندې خبرې کړو نو موږ سره هغه ټایم وخت کم و موږ دا وی چې انشاءالله مې بي فیوچر کې موږ بیا په هغې باندې خبرې وکړو اوس راځو د هغې شخصي ژوند ته څنګه چې بریک نه مخکې ما هغې نه تپوس کړی د هغې د نیکه په حوالې سره د هغې د فیملي حوالې سره نو راځئ چې هغې ته ولې افغان نپولین ویل کېږي دا نوم ولې ورکړلی شو د هغې شاته څه راز دی او لږ به د دې شاته د دې چې کوم فیملي ده د هغې باندې به لږ ځان پوه کړو خپل معلوماتو کې به اضافه وکړو جی سیال صاحب دا وینسټن چرچل بیا وروسته په 1942 کې د برطانیې وزیر اعظم شه په دې ملکنډ کې په 1895 کې جنگ شروع شو د پیرنګیانو پښتنو ترمنځ دا چرچل چې و چې وروسته بیا د برطانیې وزیر اعظم شو نو دی په ټیلیګراف محکمه کې ایز ا کیپټن د کار کوو نو دی د ملکنډ دغه جنگ د په خپلو سترګو لیدلی دی نو ده به ریپورټینګ کوو لکه موجوده ایس پی آر چې څنګه ریپورټینګ کوي نو د وینسټن چرچل کتاب دی د سټوري اف د ملاکنډ فیلډ فورس هغه د روغ په دی یعنی د ملکنډ غزا د ملکنډ په غزاګانو باندې دا د چرچل کتاب دی نو په هغې کتاب کې وینسټن چرچل ویلی دی چې دا غازي عمرا خان انتهایی باصلاحیته قابل او ډېر تکړه جنګیالی سړی و او د موږ سره دومره رپ او ټپ جنګونه وکړه لکه څنګه چې زموږ سره په فرانس کې نیپولین کړي نیپولین یو فرانسوي جرنیل و 1869 ټو 1920 په دغه منځ کې هغه سړی پاتې شوی و هغه هم د 50 کالو په عمر کې هغه نیپولین مړ و عمرا خان بابا د 45 کالو په عمر کې مړ نو هغه نیپولین سره چې د دې کوم جنګونه شو نو چې کله دی زمونږ وطن ته راله یعنې باجوړ ته دیر ته ملکنډ ته راله نو هغه شان جنګونه ورسره غازي عمرا خان وکړه او انګریزانو له ښه ټپ ټایم ورکړه او په لومبي جنګ کې خو یې تر مردانه پورې د انګریزانو واپس وتمبول بیا خو چونکې هغه عالمي سامراج و عالمي طاقت و بیا هغې حملې وکړې نو دا مسلسل حملې او د غازي عمرا خان مزاحمت د دې په بنیاد چرچل وایي چې دا عمرا خان چې دی دا هم افغان نیپولین دی دا دی په د خپل کتاب کې لیکي د سټوري اف د ملاکنډ فورس کې نو دا غازي عمرا خان چې و دا انتهایی وطن پال یو هیواد پال وطن دوسته قم دوسته خانو د مولا نو د طالب نو ګورې دا یاد ساتئ د خانو د خپل ریاست د جندل خانو د هغې کینګ و او ډېر ځوان زلمی هلک و د 22 کالو په عمر کې د جندل حکمراني ترلاسه کړې وه د 22 کالو د هلک په مشکله خو د هغه برید هم نشنې کېږي نو خدای پاک په دې انسان کې دننه یو داسې قاعدانه صلاحیتونه پیدا کړي چې د انګریزانو سره په دغه جنګ کې هغې ته بلا د هغې نه مړي او ژوبلې او څه بیا 15 کاله بابا عمرا خان دی انګریزانو سره دا وسله واله مبارزه وکړه ټیک دی جی بیا اوس ته پته د انګریزانو خو پخوا یو طریقه وه ډیوایډ اینډ رول نو هغې څه د دیر نوابان د ځان سره میلاو کړه انګریزانو څه د باجوړ لوکل قوانین د ځان سره میلاو کړه او څه مقامي ملایان د ځان سره انګریزانو میلاو کړه او په دې طریقه غازي عمرا خان بابا ته ماتې ورکړې شوه هغه په اپریل 1895 کې افغانستان ته لاړ او بیا په کال 1904 کې هم په افغانستان کې هغه خپل هغه پاک روح خپل خدای پاک ته وسپاره په چاردي کې دا وخت مزار دی نو دا انسان ډېر لوی یعنی د پښتون وطن
چې کوم اتلان دي په اصلي معنو کې، یعنی هغه وخت کې چې کوم جهاد و هغه انټي ډالر جهاد و. دا موجوده جهادونه ته چې موږ لږ غوندې دې پس منظر ته وګورو نو دا پرو ډالرس جهادونه دي. بابا داسې سړی و عمرا خان چې هغه ته انګریزان ووایي چې ته باجوړ جندول یا دې موږ د دې ټولې صوبې کمانډ تاله درکو خو زموږ سره کار کوه، چې سوال نه پیدا کېږي. په خپله خان سړی و هغه ته د ډالرو د دې څیزونو ضرورت، د هغه ایمان دومره مضبوط و چې هغه چېرته هم د هغه بیروني یرغلګرو سره کمیټمنټ ونه کړو، د هغوی سره هغوی ته سرنډر نه شي، هغوی ته تسلیم نه شي، د هغوی خبره ونه منله او ښه په نره مقابله وکړه. اوس مسله دا ده چې په کم ریاست د جندول په ریاست چې غازي عمرا خان د هغه نیکه فیض طلب خان او زموږ دغه نور نیکونه تر مستعلي خان بابا پورې چې 1500 کاله موږ په دې جندول کې پاتې شوي خلک یو. د شیخ ملي په دوتره کې دا زموږ پیسه کې رسېدلی جایداد دی 1500 کاله مخکې. د غازي عمرا خان د ماتې نه پس افغانستان ته راتلو نه پس بیا زموږ په دغه جایداد باندې انګریزانو قبضه وکړه، ورسره د دیر نوابانو قبضه وکړه. کله چې د دیر نوابي ختمه شوه په 1960 کې تر 80 پورې هغه سلسله راله، نو تر دغه وخته پورې دا جایداد د دیر د نوابانو په قبضه کې و او تر اوسه پورې هغوی وایي چې موږ ځان ته خان اب جندول وایي، حالانکه اخو یوسفزي دي د دیر نوابان، د هغوی ټول جایداد په اپر دیر کې دی. دا زموږ علاقه چې د دې ترکلاني وایي او په ترکلانو کې دا زموږ د مسخیلو شاخ دی. نو دا جندول سب ډویژن چې دی نو په دې کې 2.5 لکه ایکړه ځمکه دا د مسخیلو ده او د هغه مسخیلو ده چې هغه یعنی هغه ډسپلیسډ خلک دي، بهر ته وتې خلک دي، یعنی په هغې کې یو کس هم نشته دننه په جندول کې. ته یقین وکړه بیبي زموږ لکه د ټولو مسخیلو 2.5 لکه ایکړه ځمکه ده. په 2.5 لکه ایکړه ځمکه کې زموږ سره 2.5 انچه ځای نشته. دا د تاریخ څومره لوی ظلم دی. موږ پې لیټیګیشن وکړو، سپریم کورټ ته رالو، سپریم کورټ کې زموږ کیس 15 کاله وچلېده. هغه کیس موږ وګټه، سپریم کورټ اف پاکستان زموږ په حق کې فیصله وکړه، ځکه چې سپریم کورټ دا خبره وکړه چې په دې کې د دې په دې جایداد کې د دې دا موروثي ملکیت دی د دې او د دیر نوابانو ته ووایي چې په جندول کې ستاسو جایداد نشته، ستاسو جندول په اپر دیر کې دی. یا 15-20-15-22 نوټیفیکیشن یې د اوږد باس دی. 1522 کې د هغې ته ووایي چې ستاسو په هغې کې جایداد دی او 1522 چې دی دا د غازي عمرا خان د اولادونو جایداد دی. نو هغه واضحه حدبندي پکې راښکو ده، هغې یې ترې لرې کړو. دا زموږ دپاره ډېر د ویاړ او د فخر خبره ده چې 100 کاله پس موږ د جندول د دیر د نوابانو نه د قانون په ذریعه خپل جندول آزاد کړ. اوس هلته په جندول کې مسله دا ده چې چیزونه سرکار قبضه کړي دي، څه د هغه د لوکل خلکو قبضه کړي دي. اوس موږ د سپریم کورټ د دغه نه پس فیصلې نه پس SMBR ته لاړو، پېښور ته کمشنر ته لاړو، DC له لاړو، هغوی له موږ درخواستونه ورکړئ چې دا کار وکړئ او هغوی پکې تر اوسه پورې لیت و لال کوي، نه یې کوي. اوس ولې نه کوي چې په دې کې د هغه ځای د انتظامیې خپل مفادات دي. 2.5 لکه ایکړه ځمکه بس هغې یا خوا دېخوا کړي او د خلکو نه پکې پیسې ګټي او هلته ټول غونډګان بدماشان دا ټایپ خلک د هغې قابضین دي. په دې کې ورسره حکومت هم میلاو دی، ټول یعنې د ACDC نه والا تر کمشنر او SMBR پورې بلکې د ځینو وزیرانو پورې هغه په دې فراډ او په دې بوګاسټي او په دې ظلم کې ملوث دي. یعنې هر څوک هر چا له په جندول کې ځای میلاویږي یو د عمرا خان اولادونو ته نه میلاویږي چې هغه د دې وطن
یو لوی مجاهد یو لوی مبارز او په دې خاوره احسانات یوازې په دې خاوره نه په امت مسلمه د عمر خان ډېر لوی احسانات دي ځکه چې د هغه جهاد هغه سوچه د پیرنګي خلاف و هغه د چا مقامي خلکو خلاف نه او عمر خان داسې سړی وبوي چې د عمر خان نه مخکې چې الک او جنۍ به چته تور شو نو د هغې نه به یې سرونه خریل عمر خان په هغې پابندي ولګوله چې نه دا سرونه به ترې نه خری د دې نکاح وکړئ یوه دویم د چترال په معرکه کې عمر خان دوه انګریزي افسران نیولي وو ایډورډ او پاولر هغه یې جندول ته راوستي وو ورسره 100 انګریزي سپایان نور هم د ده په حراست کې وو او تر دې حده پورې چې هغه بیا دغه ایډورډ او پاولر خپلې ډایرۍ ولیکلې چېرې موږ ته به خلکو وایي چې عمر خان ډېر ظالم او ډېر عجیبه سړی ده خو ډېر سم سړی دی تر دې پورې چې عمر خان خپل اشپزان راوغوښتل او ورته ویي چې وایي دا خلک عیسایان دي نو تاسو به د دې د مزاج مطابق ډوډۍ دې له جوړوئ موږ هغه ورته وایي چې موږ خو اکثر په کټ کې په خانه کې ډوډۍ خورو دې خلکو له تاسو د میزونو بندوبست وکړئ د کرسو د رکیبو د پلیټونو د چمچو او دی په هغه طریقه خوراک کوي نو دوی له به دغسې خوراک ورکوئ بیا هغه عمر خان بابا تر دې پورې هغه ایډورډ او پاولر ته ووایي چې دا زما سپایانو د چترال د قلا نه دا سامان راوړی دی ستاسو نو تاسو وګورئ ورشئ دغلته په دغه ګودام کې پروت دی نو که په دې کې ستاسو د مزاج څه شي نو بابا ورته ووایي چې یاره زه خو د شراب مراب نه پېژنم چې دا څه شی دی ایون که هغه هم پکې نو تاسو ته اجازت دی هغه راواخلئ او تاسو استعمال کړئ یعنی دا هغه د قیدیانو سره هغه انساني سلوک دی چې دا په جنیوا کې چې دا اوس د افغان ځینې قیدیان په ګوانتنامو کې چې کوم سلوک دی وکړو امریکایانو د افغانانو سره اته ته په ترجیح چې له سره وکړو عمر خان د نن نه شپږ شلې کاله مخکې د قیدیانو سره دا سلوک کړی دی دومره بهترین سلوک دومره ښه سلوک نو هغه یو ډېر ښه حکمران و یو ډېر ښه جرنیل و یو ډېر ښه انسان دوسته سړی و یعنی بیبي تر دې حده پورې چې یو ځل په جندول په معیارو کې د یو هندو او د یو مولا ترمنځ شخړه راله دواړه هغه راوغوښتل چې واورېدل نو د دواړو اړخونو د اورېدو نه پس هغه عمر خان بابا فیصله د هندو په حق کې وکړه په هغې هغه مولانا صاحب ډېر برهم شو نو عمر خان ورته وایي چې صاحبه ګوره داسې ده دا زموږ اقلیتونه دي دا زموږ ورونه دي دا زموږ سره په دې خاوره کې اوسي د دې خاوره په ګټه تاوان کې د دې کردار دی د دې رول دی د دې سره چې څوک ظلم زیاتې کوي لکه دا چې زما سره کوي هغه د هغې فیصلې په بنیاد هغه مولانا صاحب ولګېد عمر خان خلاف یو دغه جوړ کړو چې دی خو د هندوانو ملګری دی او دا خو یعنی تر دې حده پورې چې په عمر خان د کفر فتوې ولګېدې په هغه خو هغه سړی هغه د هغه ایمان ډېر مضبوط و او هغه هر هغه څه وکړل چې کوم هغه ته کول پکار نو زه ستاسو په ذریعه د حکومت پاکستان نه د جندول د خلکو نه د جندول د سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ دا کیس موږ په سپریم کورټ کې ګټلی دی زموږ سره کښېنئ موږ دا هم نه کوو چې دا 2.5 لکه ایکړه ځمکه موږ له راکړئ خو دومره یو څه وکړئ چې موږ هم پذیر شو او تاسو هم بې ځایه نه شئ نو دغه یو خواست به دغه خلکو ته وکړو نورو ته موږ څه کولی شو بیبي صحیح ده جی مسرت جی موږ سره کال باندې السلام علیکم جی مسرت السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسرت څه به غواړئ سر ولا خبرې ما واورېدې او ډېر فخر کېږي داسې هیروز باندې نو ځکه مو فون کالو کو چې واقعي یو یادګار روډ هر څه دی په نامه چې غازی دی هغه په نامه جوړول پکار دي ځکه چې دا یو یادګار شي او موږ دا چې کوم نوې نسل له دونه پته لګي دا څوک وو څنګه حکومت نه مونږ واقعي دا خبره صحیح ده چې دی داسې جوړ کړي دا مو د فخر دی د مو اج
چې دی اصل مو کې بالکل پټ شوی دي ختم شوی دي دا چې اجاگر شي خود مو ټول به دا یو چې مو کامیابی ده کنه هر څوک به ښه کار نه بس مانې شي چې ښه کار نه کوو اصل کې تاسو پروګرام ګورئ مسرت هغې سیال صاحب دا وایي چې لکه د هغې نیکه چې و هغې په خپل وخت کې د دې خاورې لپاره د دې خلکو لپاره جنګېدلي دي بیا ظاهره خبره ده چې په هغه وخت کې چې کوم واکدارانو یا کوم خلکو کوم د هغې د وجې نه هغه بیا د خپلې خاورې نه چې کوم دي لاړل د افغانستان ته خو هغې دا وایي چونکې دا ځمکې دا جایداد زمونږ دی او هغې بیا ظاهره خبره ده چې په هغې باندې په کلونو باندې مقدمه مو شو هغه دی ته خو د نوابانو نه خو میلاو شو خو اوس هغه د چې موجوده لوکل کم بدماشان دي یا لوکل چې کوم سوسایټي ول دي هغې پې قبضه کړې نو هغې دپاره اوس بیا چې کوم دی به اوس نه پوهېږو چې د پاکستان په قانون کې به اوس دی په کوټ کې بیا څومره جنګیږي دې دپاره چې دوی ته د دې حق میلو شو نو خبره دغه کېدله که نه نو ام شو چې تاسو اوس پوه شوې ځکه مو ویلو ما چې دا پکار دی چې دوی دپاره هیلپ وکړي حکومت دې وکړي بالکل جی نه دا پکار دی او ډېره زیاته مننه جی تھینک یو ښه سیال صاحب تاسو دا کتاب هم د ځان سره راوړی دا ستاسو د دې کال کې راغلی نوی کتاب دی نه دا خو زوړ کتاب داسې د کور راتلم نو یو کتاب مې راواغسته نو ما وایي زه شاعر یم اوس که چېرته نجیبه خو ضروره ښځه ده که اوس وایي چې شعر راته وویلو بیا بسې چل کوو ښه صحیح نو هسې مې یو کتاب د ځان اصل سره کې زموږ راواغسته شاته کتابونه پراته دي وړوکی غوندې کې دا زما وختنی کتاب دی هغه نور خو مې تاله درکړي هغه خپلته ایښي دي تhank you so much چې تا ورسره ډېر ښه تصویرونه عکسونه اخیستي بیا ما هغه خپاره کړه په وټساپ سټیټس باندې په فیسبوک باندې سره ستا د تصویرونو د هغې سره بله احترامات ما لیکلي دي ځینو خلکو په هغې منفي کمنټان نو هغې ته موږ ویلي دي چې تاسو ولې نو پرېږده یو زنانه ده چې هغه په خپل مدار کې ژوند وکړي او فنکاره ده د دې وطن او کار ده چې هغه خپله زندګي د خپل مزاج او د خپل ذهن مطابق وکړي نو دا وطن خو تاسو ته معلوم دی دغسې موږ خو ډېره زیاته مننه سیال صاحب تاسو راغلی ما سره ځینې کوېسچنز همداسې پاتې شول غوښتل مې چې تاسو نه وپوښتم چې آیا ستاسو د خانې ټوټل وخت به څومره و څو کاله یا دا چې تاسو کوم کوټ کې فیصله وګټله د دې د نوابانو هغه کوټ کې فیصله څومره به خو چلېده په دې باندې ما غوښتل چې تاسو سره تپوسونه وکړم خو موږ سره وخت کم دی ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ چې عزتمن شئ